السلام علیکم ګرانو محترمینو ملګرو، په دې هیله چې تاسو به راته روغ جوړ او خوشحاله وئ. ګرانو ملګرو، زه یم سید الله حسن وزیري، بیا تاسو لپاره د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. ملګرو، په نن ویډیو کې تاسو ته د موبایل لپاره ډېره خوندوره او ډېره جالبه طریقه درښایم چې واقعا که چېرته تاسو دغه طریقه په خپل موبایل کې وکاروئ نو تاسو به هم ورته حیران شئ. او که چېرته تاسو د ملګرو سره ناست یاست، تاسو موبایل ګورئ، هغه به هم درته حیران شي. ضرور به تاسو ته وایي چې دغه طریقه موږ ته هم راوښیه. او ملګرو، طریقه په دې ډول سره چې موږ څنګه کولی شو خپل موبایل ته دا درې بټنې فعال زیاتې کړو. یو دغه خوا کې د بیک بټن او دې خوا ته ملګرو د ریسنټ اپلیکیشن بټن تاسو ته دلته ښکاري په دې ډول سره. او د لاندې څخه چې تاسو کله پورته ګوته کشوئ د موبایل منځنی بټن به راځي. موږ څنګه دغه بټن خپل موبایل ته زیاتولی شو؟ نو ملګرو، دغه طریقه د هغه چا لپاره بیا بیخي ډېره جالبه او ډېره په زړه پورې چې هغوی د موبایل د لاندې درې بټنې کار نه کوي او یا هم کله کله جام کېږي. نو ملګرو، تاسو طریقه درښیم، خو مخکې له دې چې ویډیو شروع کوم په خوراتو نه هیله کوم چې که چېرته تاسو زموږ په دغه چینل کې نوي یاست نو مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ. نو ملګرو، دې لپاره تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن انسټال کړئ. دغه اپلیکیشن لینک په ډسکرپشن کې شته. د دې ویډیو لاندې په لیکلو کلیک وکړئ، لاندې تاسو ډسکرپشن راځي، په هلته به لینک په هغه لینک کلیک وکړئ او دغه اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړئ. نو کله چې ملګرو تاسو دغه اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړئ، دا به راخلاص کړئ. کله چې راخلاص کړ نو دا ډول انټرفیس دی. اول وخت کې تاسو نه دوه امپریشن غواړي، البته دوه پرمیشن غواړي، هغه به تاسو ورکړئ. کله چې هغه ورکړئ تاسو ته دا ډول انټرفیس راځي. دلته تاسو ته درې بټن راځي، ګورئ، لیفت ایج، رایټ ایج او باټن ایج. دا درې بټنې. او له دې پرته تاسو ته یو لاندې مهم سیټینګ راځي، هیویر په نوم. دلته به تاسو کلیک وکړئ او دغه اپشن چې کوم دی دا به آن کړئ، ځکه چې کله تاسو کیبورډ کې کار کوئ نو دغه بټن په کیبورډ کې بیا تاسو ته نه راځي. نو ملګرو، دا خوندوره طریقه چې ما تاسو ته وښوده. نو دغه اپلیکیشن چې تاسو موبایل لپاره ډېر ضرور او خوندور اپلیکیشن دی، دا ضرور په خپل موبایل کې انسټال کړئ. نو دا زموږ ویډیو په دې لږ دا ویډیو تاسو خوښ شوي، کوم چې ویډیو خوښ شوي ویډیو ضرور لایک کړئ او له خپل ملګرو سره شریک کړئ. مننه، ښه وختونه او ښه شېبې ولرئ.